د کهانۍ په سټارټ کې مونږ یو ښکلی ماشوم وینو. دا د 10 کالو وي. د دې ماشوم ښکارونه او وزرې هم وي. د دې نوم میلیفیسنټ وي. دا یوه ښاپیرۍ او په ځنګل کې اوسیږي. دا ځنګل د جادو نه ډک وي. میلیفیسنټ بهر دنیا نه یې لیدلی او نه یې انسانان لیدلی، خو دا په دې ځنګل کې څه عجیبه ځناورانو سره خوشحاله وي. یوه ورځ میلیفیسنټ په ځنګل کې یو وړوکی هلک ویني. دا هلک د دې په عمر وي. میلیفیسنټ د دې هلک نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او دلته څه له راغلی یې. نو دا وړوکی هلک دې ته ووایي چې زه دلته نږدې په یو کینګډم کې اوسېږم او ما ته دلته یوه وړه هیره میلاوه شوه. میلیفیسنټ د ده نه د ځنګل دا هیره واخلي. میلیفیسنټ دې هلک ته وایي راځه چې تا ستا کینګډم ته ورسوم. بیا دا هلک میلیفیسنټ ته وایي چې صحیح ده، زه به لاړ شم، خو د تلو نه مخکې ته به زما سره ملګرتیا وکړې او هر کله چې دلته راغلم نو زما سره به لبې کې. نو میلیفیسنټ ده ته ووایي چې دا یو جادویي ځنګل دی او ستا دلته راتله ښه نه دي، خو بیا هم زه به پې سوچ وکم. اوس د تلو نه مخکې دوی د یو بل سره لاس میلاو کړي. نو میلیفیسنټ ته څه کرنټ محسوس شي ځکه چې د دې هلک په ګوته د اوسپنې ګوته وي او د دې لاس ورسره لګېدلی وي. میلیفیسنټ ده ته ووایي چې اوسپنه ښاپیریانې سوځوي او بل ځل چې راتلې نو دا به نه په ګوته کې. د دې نه بعد د هلک خپل کینګډم ته لاړ شي. د کوم ځای نه چې د هلک راغلی وي د هغه ځای باچا په دې ځنګل قبضه کول غواړي. د دې هلک مور او پلار نه وي. اوس دوی دواړه ډېر ښه ملګري وي او داسې نه ښکاري چې دوی د یو بل دشمنان دي. دا هلک هره ورځ ځنګل ته راځي او دواړه یو ځای لبې کوي. اوس دوی دواړه د 14 کالو شي او د یو بل سره یې مینه پیدا شي. میلیفیسنټ ته ښکاري چې انسانان د ښاپیرو دشمنان نه دي، خو دې ته دا پته نه وي چې په انسانانو کې لالچ وي. یوه ورځ میلیفیسنټ سوچ کوي د دې هلک ډېر وخت وشو چې رانغی او بیا دې ته د هغه هلک یوه بله خبره رایاده شي کومه چې دې هلک میلیفیسنټ ته کړې وه چې کله زه لوی شوم په دې کینګډم به قبضه کوم. خو میلیفیسنټ اوس هم نه پوهیږي چې دا هلک څومره لالچي دی. یوه ورځ د کینګډم باچا خپل د فوج سره په ځنګل قبضه کولو دپاره راشي. میلیفیسنټ خپل د ځنګل ښاپیرۍ او د ځنګل حفاظت کول ورله ورځي. دا اوس ډېره طاقتوره وي او د باچا مخې ته راشي. دا باچا ته وایي ته دنده نشې راتلی، خو باچا دې ته وایي چې ما ستا نه اجازه نه ده غوښتلې او خپل فوج ته ووایي چې ماله د دې ښاپیرۍ لاش پکار دی. د دې نه بعد د باچا فوج ځنګل ته ور روان شي، خو په ځنګل کې عجیبه قسم ځناوران په اسپونو ناسي او په فوج حمله وکړي. د باچا فوج زخمی شي او بیا ټول د ځنګل نه وتښتي. دوی وایي چې دا ځنګل خو جادویي دی، مونږه غلطي وکړه چې دلته راغلو. د دې نه بعد باچا خپل کینګډم ته واپس لاړ شي او اوس دې ډېر کمزوری شوی هم وي. نو ځکه دې خپل ټول کسان راغونډ کړي او ورته وایي تاسو ته خو پته ده چې په دې ځنګل کې څومره ډېره خزانه ده او ما غوښتل چې په دې ځنګل حمله وکم خو ناکامه شوم، خو اوس زه ډېر کمزوری شوی یم او ځنګل نشم قبضه کولی او ستاسو سره دا واده کوم هر چا چې ماله د هغه ښاپیرۍ وزرې راوړې نو زه به د هغه کس واده خپلې د لور سره کوم. په دو کې یو هلک زر بهر راوځي او باچا ته وایي چې زه به ځم هلته. دا هم هغه هلک کوم چې به په وړوکوالي کې د میلیفیسنټ سره په ځنګل کې لبې کولې. د ده نوم سټیفن یي. د دې نه بعد سټیفن ځنګل ته لاړ شي او هلته د ښاپیرۍ سره میلاو شي، خو میلیفیسنټ د ده نه خفه یي او ورته وایي چې ته دومره وخت کم ځای وې. نو دی ورته ووایي چې ما معاف که چې زه خپل د باچا په کارونو کې مصروفه شوی وم او زه دلته د دې خبرې کولو دپاره راغلی یم چې باچا ته مړه کول غواړي، نو ځکه زه دلته ستا د حفاظت دپاره راغلی یم. اوس دوی دواړه خبرې کوي او میلیفیسنټ ده ته وایي ما ته معاف کړې. اوس سټیفن په خبرو کې میلیفیسنټ له د نشې دوایي ورکړي او بیا لږ ساعت بعد دا بېهوشه شي. نو سټیفن د دې د مړه کولو کوشش وکړي خو دې ناکامه شي. سټیفن د دې وزرې کټ کړي. بل سهار چې میلیفیسنټ په هوش کې راشي نو ویني چې د دې وزرې نشتي او ملا یې ډېره خوږ ده. د دې یقین نه راځي چې سټیفن به دا کار کړی او د ډېر درد د لاسه دا چغې وهي
او په زوره جاړي چې زه د وخت کې پشاني نشم او لوزېدې. بل طرف ته مونږ سټیفن نو چې د میلیفیسنټ وزري باچا له راوړي او ورته ووایي چې ما ستا سره کړي واده پوره کړه. د ده په دې کار باچا ډیر خوشحاله شي او باچا دې د کینګډم باچا کی. بل طرف ته میلیفیسنټ ډیره خفه وي. دا په ځنګل کې ګرځي نو هلته یو شکاري ویني چې د یو کارغه د مړ کولو کوشش کوي. کله چې میلیفیسنټ دا شکاري ویني نو برداشت ونه شي او زر د کارغه نه انسان جوړ کی. شکاري د یری د لاسه د هغه ځینه وتښتي. کارغه چې وز د انسان په شکل د میلیفیسنټ شکریا ادا کوي او تپوس یې وکړي چې ولې تا زمانه انسان جوړ کو. نو دا ورته ووایي چې وز زه تا ته نشم ویلی. کارغه میلیفیسنټ ته ووایي چې د نن نه بعد زه ستا غلام یم او هر څه چې ته وې زه به هغه شانې کوم. دی ډېر خوشحاله وي. میلیفیسنټ د ده نوم ډیول کیږي. بیا ډیول صرف میلیفیسنټ له معلومات راوړي. دلته میلیفیسنټ ته پته ولګي چې سټیفن زما وزیري د باچایي دپاره کټ کړي وې نو ځکه دا وز د انسانانو نه نفرت کوي او بروسه یې پې ختمه شي. د دې نه بعد د سټیفن واده د باچا د لور سره وشي او بیا د دو یو لور هم پیدا شي او د لور په خوشحالۍ کې دو یو غټ جشن ونیسي. په دې جشن کې د لرې ځایونو نه خلک راغلي او دا پته نه لګي چې څوک د کوم ځای نه راغلي دي. میلیفیسنټ د موقع نه فایده واخلي او جشن کې شرکت وکړي. دلته دا د سټیفن لور ویني او ورته وایي ته ډېره ښکلې یې خو کله چې ته د 14 کالو شوې نو ستا په لاس کې به یوه ستنه ټومبلی کېږي او د هغې سره به ته مړه کېږې. میلیفیسنټ په دې جادو وکړي. د میلیفیسنټ خبرې چې سټیفن واوري نو معافي ترې غواړي او وایي چې زما بدله زما د لور نه ولې اخلې. نو دا ورته وایي چې زه هم یوه جنۍ وم او تا ته یاد دی چې تا زما سره څه کار کړی و. د دې په زړه کې اوس هم قار پروت وي. میلیفیسنټ سټیفن ته وایي که ستا لور ته د هغې د 14 کالو د سالګرې په ورځ د هغې ته د رښتینې مینه میلاوه شوه نو د مرګ نه به بچ شي. د دې نه بعد سټیفن خپله لور د 3 وړو خاپیرو سره یو لرې ځای ته ولیږي او ورته وایي تر څو چې دا د 14 کالو نه وي شوي نو د هغې پورې به تاسو دا ساتئ کنه د میلیفیسنټ جادو به رښتیا شي. وز دو 3 واړه د سټیفن لور چې نوم یې پرنسس اروړا یو لرې ځای ته بوځي خو میلیفیسنټ ته پته یي چې دا کم ځای ده او په هغې پسې لاړه شي. دلته میلیفیسنټ دا ماشومه یری خو د جړا په ځای دا ماشومه خاندي او د دې د خندا سره د میلیفیسنټ زړه لږ نرم شي ځکه چې میلیفیسنټ یوه ښه ښاپیرۍ وه. دو 3 واړو ښاپیرو به د دې ماشومې خیال به یې ساتو خو دو لږې بې پروایي او د دې خیال به ډېر میلیفیسنټ ساتو. که چېرته دا به غورځېده نو میلیفیسنټ به دا بچ کړه. د وخت د تېرېدو سره اروړا اوس د 15 کالو شوي. دې ته صرف یو کال نور پاتې. یوه ورځ دو 3 واړه اروړا یو داسې ځای ته بوځي چې هلته غټ لرګي پراته وي. اروړا میلیفیسنټ په شانې بهر دنیا نه یې لیدلي او دې ته دغلته داسې محسوس شي چې په دغه ځای کې څوک شته. نو اروړا چغې وهي چې هر څوک یې ما ته ځان ښکاره کوي. بیا میلیفیسنټ د اروړا مخې ته راشي نو اروړا دا وپیژني چې تا خو زما د مور په شانې زما خیال ساتلی دی نو ولې زما نه پټېږې. د اروړا په خبرو میلیفیسنټ له خندا ورشي. وز دو دواړه د مور او لور په شانې اوسیږي او میلیفیسنټ نه غواړي چې دا مړه شي. یوه شپه اروړا اوده نو میلیفیسنټ په دې پسې راشي او خپل جادو ته یې لرکول غواړي خو د ډېرو کلونو د تېرېدو د لاسه د دې جادو نه لرې کیږي او اوس به تر څو چې اروړا ته د هغې ته د رښتینې مینه نه یې میلاو شوي نو د مرګ نه نشي بچ کېدی. میلیفیسنټ ډېره خفه او دعا کوي چې زر اروړا ته د هغې مینه میلاوه شي او زما جادو ختم شي ځکه چې د دې سالګرې ته لږ وخت پاتې. بل سهار میلیفیسنټ او اروړا د یو بل سره خبرې کوي نو اروړا د دې نه تپوس وکړي چې ستا وزرې ولې نشتي ځکه چې دلته د نورو ښاپیرو وزرې دي. نو میلیفیسنټ اروړا ته ووایي چې زما هم وزرې وې خو یو انسان زما نه هغه وزرې کټ کړې او چا چې دا کار کړی دی زه د هغه سره ډېره خوشحاله وم. زه به په اسمان کې ډېره اوچته اولتم او په جړا شي
اروړا ملیفیسنت له دلاسه ورکوي او ورته وایي چې زما 14مه سالګیره ده او زه به هغه 3 ښاپیرو ته ووایم چې زه ستا سره اوسېدل غواړم، خو ملیفیسنت ته پته یي چې دا خبره ناممکنه ده. بیا اروړا خپل کور ته ځي، نو په لاره یو هلک ویني چې ډېر ښکلی او د دوی د یو بل سره مینه پیدا شي. اروړا په هغه 3 ښاپیرو پسې لاړه شي او ورته وایي چې زه نوره ستاسو سره اوسېدل نه غواړم، زه د ملیفیسنت سره اوسېدل غواړم. نو دوی دې ته ووایي چې ملیفیسنت ستا دښمنه ده او تا مړه کول غواړي، خو د دې د دوی په خبرو یقین نه راځي او په ملیفیسنت پسې لاړه شي. اروړا د دې نه تپوس وکړي چې په رښتیا تا ما مړه کول غواړي. نو ملیفیسنت ورته وایي چې اول خو زما دا قصد و، خو اوس زما زړه تا ته نرم شوی دی. ستا پلار سټیفن ماله دوکه راکړې وه او زما وزرې یې کټ کړې وې، خو اوس زه تا بچ کول غواړم. اروړا د ملیفیسنت په خبرو ډېره خفه شي او خپل په پلار پسې لاړه شي او دا خپل پلار ته وایي چې زما ته ډېر یادېدې، خو سټیفن ډېر قاري او هغه 3 ښاپیرو ته وایي چې تاسو اروړا ولې وس راوسته. ما تاسو ته ویلي وو چې دا به د دې د 14م سالګیرې د تیریدو نه یو ورځ بعد راولئ. سټیفن اروړا په یوې کمرې کې بنده کړي چې د ملیفیسنت جادو پې اثر ونه کړي. اوس اروړا د ملیفیسنت جادو پوره کولو دپاره د اوسپنې شیزونه خواله لاړه شي چې د ستنې په شانې تیرې نوکې پکې، نو دا د ستنه خپل په ګوته کې دنده کړي او د دې نه بعد اروړا بېهوشه شي. اوس سټیفن ډېر خفه یي ځکه چې د هغه لور د مرګ په حالات پرته یي. دغه 3 ښاپیره سټیفن ته وایي کیدای شي ته د هغې رښتینې مینه یې، خو سټیفن له قار ورشي او ورته وایي زه هیڅ وخت د چا رښتینې مینه نشم کیدی. بل طرف ته ملیفیسنت د اروړا نه خبر شي نو ډېره پریشانه یي او دا سوچ کوي که ملک چې د اروړا سره په ځنګل کې میلاو شوی و کیدای شي هغه د اروړا رښتینې مینه یي. اوس ملیفیسنت د هغه هلک او قرغه سره په اروړا پسې راشي او هغه هلک د اروړا خواته ولیږي، خو دې اروړا ښکل نه کړي. نو ملیفیسنت ته پته ولګي چې دا د اروړا مینه نه ده. ملیفیسنت په اروړا پسې راشي او ورته وایي ما معاف که، زما به ته ډېره یادېږي او زما ته ډېره خوښه یې. ملیفیسنت اروړا په تندي باندې ښکل کړي او د هغه ځینه تلو ولوي چې شاته نه پې اروړا آواز وکړي چې صبر کوه ما هم بوزه. ملیفیسنت چې شاته وګوري نو اروړا ژوندی ویني او ډېره زیاته خوشحاله شي. اوس دوی دواړه ځنګل ته تلل غواړي، خو د سټیفن کسان په ملیفیسنت د اوسپنې جال واچوي ځکه چې اوسپنه ښاپیرۍ سوځوي. ملیفیسنت خپل د قرغه نه ډریګن جوړ کړي او د اور په لمبو ټول وسوځوي، خو بیا دغلته سټیفن د اوسپنو په جامو کې راشي او د ملیفیسنت سره فایټ کوي. اروړا ته د ملیفیسنت وزرې میلاوي شي او وزرې آزادې کړي او وزرې ملیفیسنت پورې ونښلي. نو ملیفیسنت واولوزي، خو سټیفن دا د وزرو نه نیولي او اخر هم دا لالچي سټیفن په ځمکه غوځار شي او مړ شي. د دې نه بعد ملیفیسنت هغه کینګډم ته لګولي بندونه کولاو کی او اروړا ته وایي د نن نه بعد ته د دې ځنګل ملکه یې او دوی ټول په دې ځنګل کې خوشحاله اوسیږي او دا کهاني همداسې ختمه شي. کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ. د الله په امان.